د کہانی په شروعات کې موږ ته څلور د کالج ملګري ښکاري چې په ویسټ ورجینیا کې د ډرایور ریفټینګ کوي. د دوی یو ملګری ورک وي چې الیکس یې د پیدا کولو لپاره ځي. دې سره سوفي او برینټ یوازې پاتې شي. د هغې خوا نه یو غشی راشي او په هغه باندې برینټ ولګیږي. ورپسې یو بل غشی راشي چې د سوفي سترګې راوباسي او سوفي په هماغه ځای مړه شي. برینټ چې دا وویني له هغه ځای نه وتښتي. په همدې وخت کې الیکس هم دغلته راورسیږي. هغه بیا ترې فینګر وګوري. الیکس چې دا حالات وویني سمدستي پټه شي. بیا جون هم دلته د ځینو لرګیو سره راورسیږي خو ترې فینګر په ده باندې برید وکړي. جون خپل ژوند ژغوري او د ځنګلونو طرف ته منډه کړي خو ترې فینګر هغه راونیسي او مړ یې کړي. خو برینټ هم د دې بلا په جال کې راګیر شي او ډیر په بېرحمۍ سره یې مړ کړي. اوس د دې ټولو ملګرو یوازې الیکس ژوندۍ پاتې ده. له دې وروسته د ویسټ ورجینیا جیل ښودل کیږي. هلته دوی ځینې قیدیان بل جیل ته انتقالول. دا ذمه واري 3 پولیس افسرانو ته ورکړل شوې وه. ټول 5 قیدیان وو. یو یې هم جاریس نومیده چې د مافیا ډلې مشر و. دا ټول کارونه د ده لپاره کېدل. د ده انتقال باید 2 اونۍ وروسته شوی وی خو پولیسو ته دا معلومات وشول چې کیدای شي د جاریس خلک د لارې نه بس وتښتوي او جاریس به له ځان سره یوسي. له همدې وجې دوی د بیړني انتقال پلین برابر کړو او لاره یې هم بدله کړه. دوی چې کومه نوې لاره وټاکله هغه ډیره زیاته خطرناکه وه. دوی ټول قیدیان په بس کې کېنول او حرکت یې وکړو. په لاره کې دوی د یو پولیس سټیشن مخې ته ودرېږي او هلته موږ ته تریډورس هم ښودل کېږي چې د ترې فینګر وراره و. له لږې دمې وروسته هغه پولیس افسران او قیدیان له هغه ځایه حرکت کوي. کله چې دوی د پای پر میل لارې ته ورسیږي نو یوه لړۍ دوی تعقیبوي او هغه ترې فینګر و. هغه په سچ چل د دوی ګاډۍ کاچې ته وغورځوي. ترې فینګر له لړۍ نه ښکته شي او د دوی خواته ورشي خو په دوی باندې حمله ونه کړي. پولیس افسران ټول قیدیان له ګاډي نه راوباسي. جارس له موقع نه استفاده کوي او له پولیس نه توپنچه غلا کړي او د شا له خوا یو بل پولیس افسر راځي او د جارس په سر خپله وسله نیسي خو د هغې له خوا یو چکو راځي او د هغه په مرۍ کې ننوځي. دغه افسر په هماغه ځای کې مړ شي. ټولو قیدیانو دغه فکر کوه چې دغه ټول کارونه د جارس خلک کوي خو بیا د جارس پر خوا د غشو باران کیږي. ټولو ته هملته پته ولګي چې دا ټول کارونه د جارس خلک نشي کولای. جارس نیټ ته وایي چې د ټولو هینډکفونه خلاص کا. نیټ وایي چې کلي د بس دننه پاتې شوې ده او بس په اور کې سوځېدلی و. هر وخت ممکنه وه چې هغه وچ وي. یو پولیس افسر ویلټر هم دننه و. کله چې نیټ هلته د کلي اخیستلو لپاره ورشي نو ویلټر په سم وخت کې راوباسي. نیټ چې د کلیو سره راغلی و نو بیخي بېوسه و ځکه چې له ده سره هیڅ اسلحه نه وه. خو جارس نیټ ونه وژه ځکه چې دی پوهېده چې همدغه نیټ به مهاله دې ځنګل نه وباسي. دوی مخکې حرکت وکړي. دې سره یوه جنۍ د بوټو نه راووځي او پر جارس حمله وکړي. ګرانو دوستانو دا وه د دې کهانۍ لومړۍ برخه. که تاسې د دې کهانۍ دوهمه برخه غواړئ نو د دوهمې برخې لپاره کامنټ وکړئ او زموږ دغه چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ.